سم خیال له هو سس بکول تبي چې دومره غټه تلی تم مخامخ اپاغه کې وم نوجوانان تپوس کی مولوی سے پسردور منس کیږي کنه کیږي زه خدا نه شمیره چې نه کی دا فتوا خو زه نشم درکولای چې مون نه کی مون دی وشو فرض در نه ساقط شو ته پر ساقط ولول راغلی وي چې صرف فرض را نه ووري نا زور توامه دا منز بده الله تعالی ته مخامخ کینو به ځان لل ته ګوره چې پدې کې به وزن سمره چې دا تعالی تعالی مخامخ کینو چې وزن به سمره صرف دا وامه چې دا د سرتوري دا منز په تل کې کیدی چې د دې وزن به سمره خي چې چرته سړی په سر باندې پګړې تړلې خپلې ټوپۍ خي او سره په مانزه کې پټ کړي او په ادب او په احترام ولاړي یو طرف ته د پټکی منځو تدل شي او بل طرف ته د سرتوري منځو تدل شي نو تاوان بدی وشي زم د اخرت د تاوان سره بدی مخامختیا وشي زه د نه کېدو نه وامه او د دواړو جهانو سردار فرمای په دې تله کې د ټولو نه درون شی بس خيږي ها چې دا تلی ټول شروع شي په دې کې به د ټولو نه درون شی سخیږي کوم عمل به پکې دا تله درنی دواړو جهانو سردار فرمای په تله د میزان کې د نیکو په تله کې د ټولو نه وزندار شی چې هغه به بهترین اخلاقي ښه دا به تله ډېره درنی چې کله ورته بهترین اخلاق را مخې ته شي د خلقو سره ښکلی خوی میل الیک سلیک خلق سره د معامله معامله د رحم معامله نبی علیہ السلام فرمایي دام نیکی د چې ته د مسلمان رور سره په کولو تندی باندې ملاقات کې پروخانه تندی د مسلمان رور سره ملاقات کې دام نیکی ده دام مال چې خپل ته وخوري او تا سوچ نه چې ما سره نن زما په مال کې یو غریب نوړی او چې تکلم یو فقیر زما سره نن نوړی او چې تکړه زما په مال کې حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو د دنیا نه لاړ خود وربش روټي هم چرته په مړه ګډه نه د خوړلې چې د دنیا نه لاړ ښا د دنیا نه لاړ او د وربش ډوډۍ چرته پر لپسې په مړه ګډه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د خوړل دنیا ژوند ډیر مختصر دی ځان له آخرت لپاره ګټو ځان له آخرت ته ستوخه خو تیار وکړو کنه ستوخه به وړو لکه سشترا سره سشتا مخې ته به هغه ښه جومات دې جوړ کړی دی مدرسه دې جوړه کړې ده لار دې جوړه کړې ده چرته په یو یتیم باندې دې علم کړی دی څه دې کړي دي چرته مسافرخانه دې جوړه کړې ده سشتې د آخرت لپاره دا ډېر ناپوه خلک دنیا بلډینګان جوړ کړي آبادی جوړ کی او په کرایهګانو یې ورکړي ته ترې نه تپوس کې آخرت لري څه تیارې کړې ځان له دې هلته څه بلډینګ جوړ کړی دی ځان له دې هلته څه فکر کړی دی هلته به بیا خالي لاسونه ولاړ